السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به په نوې ویډیو کې در ښیم څنګه کولی شو د نور څخه خپل د ملګرو فرینډ لیست پټ کړو. دوستانو ډېره اسانه طریقه ده. تاسو به لومړی فیسبوک ته راشئ، همدارنګه زه غواړم دغه د ملګرو فرینډ لیست د نور څخه پټ کړم. دغه چې تاسو ته ښکاري دوستانو. همدارنګه تاسو راشئ لومړی دلته په 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ دوستانو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو، بیا به تاسو راشئ سیټینګ ته. کله چې سیټینګ دوستانو کلیک وکړو، همدارنګه به تاسو پرایویسي سیټینګ ته راشئ دوستانو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو، دلته راځي هو کین سی یور فرینډ لیست، څوک کولی شي ستاسو د ملګرو هغه لیست وګوري دوستانو. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، نو دا دوستانو پابلیک دی، عمومي دی، غواړو چې دا اونلی می کړو. نو تاسو به دوستانو د اخري آپشن ته چیک ولګوئ دوستانو. کله چې دوستانو دې ته چیک ولګول، نو هغه ملګري چې تاسو سره دي هغه هیڅوک هم نشي کتلی. او همدارنګه یو بل مهم آپشن چې دلته دی هو کین سی د پیپل پیج ان لیست یو فالو دوستانو. هغه پیجونه او کسان چې تاسو فالو کوئ دوستانو، هغه هم تاسو غواړئ چې باندې کړئ او تاسو لیک کړي او باندې کړئ دوستانو، نور یې ونه ګوري. نو تاسو به دوستانو دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو په دې باندې کلیک وکړو، نو دلته پبلیک دی، دا به هم اونلی می ته واړوئ دوستانو. د خیریه آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دې ته چک ولګول دوستانو، نو دا به هم د نورو څخه بند شي. په همدې طریقې سره کولی شئ دوستانو تاسو هم خپل د ملګرو لیست او همدارنګه هغه پیجونه چې تاسو غواړئ لایک یې کړئ او فالو کوئ، د نور څخه پټ کړئ